روښانه لار د قرآن او حدیث په رڼا کې د یوې موضوع روښانه کول او د اورېدونکو پوښتنو ته ځوابونه. د ویلما ځنه سړی ځان منع کي تګ راتګ ورسره نه کوي نو ګناهګار خو پې نه دی. د ګناه په کار کې د چا سره مرسته مه کوئ، نیکۍ کار کې مرسته کوئ. ګاډي کې موس کېږي روان ګاډي کې. طلاق دی که هغه په رښتیاو کې وي او که په ټوکو کې وي. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار، له شنبې تر چهارشنبې د ماسپښین 1 بجه په 103.5 او 95.2 FM څپو، له شمشاد FM. روښانه لار چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده، څه ښکلې مدینه ده، سنگر ده د اسلام. څه ښکلې مدینه ده، سنگر ده د اسلام. چې د هجرت او جهادونو. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د شمشاد رادیو ټولو اوریدونکو د روښانه لار ټولو قدرمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې روغ او جوړ او د ښایسته صحت برخمن اوسئ. دا د یو ځل بیا زه عبدالاحد خاکسار ستاسو په درانه خدمت کې په دې یو ساعته دیني خپرونه کې له تاسو سره ستاسو په چوپړ کې یم. کولی شئ چې د تیر په څیر زموږ سره خپلې پوښتنې د موضوع اړوند یا بهر له موضوع څخه موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړئ. هغه ګران اورېدونکي چې غواړي زموږ سره خپلې اړیکې ټینګې کړي، د هغوی دپاره د اړیکو شمېره 02680 زموږ د اړیکو بله شمېره 0202 زموږ نننۍ موضوع د تیر په څیر بیا یو بحث ته ځانګړې شوې ده. غواړو د دې بحث اړوند معلومات د قرآن عظیم الشان او د احادیث مبارکه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د علماء کرام رحمهم الله اجمعین دا غوی د اقوالنا او دا غوی د تجربو نه تاسو سره شریک کو. د رب العالمین جل جلاله د پاره اولا د ځان د پاره د صحیح وینا او د عمل توفیق غواړم، او تاسو د پاره د صحیح اوریدو او د عمل توفیق غواړم. الله دې د دوانو نصیبه وګرځي. اسلام چې د هجرت او جهادونو
مجموعه دا څخکل مدینه دا سنگر د اسلام. زمنګ نننۍ بحث د مؤمنانو په صفاتو باندې دی. هغه انسانان چې هغوی دغه صفتونه لري، رب العالمین جل جلاله د هغوی سره وعده کړې ده د بخښنې او وعده کړې ده د جنت. هغه صفات ګورو چې په مونږ کې شته که نشته. په کومو کسانو کې چې دا صفات نه وي، سره زمونږه کوشش دی وکړي، کوښښ دی وکړي چې دغه صفات ځان کې راولي، او چې کومو خلکو کې وي شکریه دې ادا کړي د رب العالمین جل جلاله، او په دې باندې دی د الله جل جلاله د رحمت امید لري. دغه صفات د دې په سورۃ الشورى 14 آیت نه واخله تر 18 یا 19 پورې رب العالمین جل جلاله بیانوي او دغه صفات مونږ ته ښکاره کوي. الہ العالمین جل جلاله فرمایي: وما عند الله خیر، هغه څه چې د رب العالمین جل جلاله سره دی خیر، هغه غوره دی، و ابقا، او هغه باقی پاتې کیدونکي دي، للذین دفارا د هغې کسانو آمنو چې ایمان والا دي، وعلى ربهم، او په خپل رب باندې یتوکلون توکل کوي. درې صفات د مؤمنانو په دې کې بیان شو، بلکې دو صفات رب العالمین جل جلاله بیان کوي. یو دا چې ایماندار وي، تقوادار انسان هغې ته وایي چې هغه ځان د ګناه نه وساتي. دویمه دا ده وعلى ربهم یتوکلون، او په خپل رب باندې توکل کوي. ایمان څه ته وایي؟ د ایمان باره کې علماء کرام فرمایي چې ایمان تصدیقی قلبی ته وایي. هر هغه انسان چې تصدیقی قلبی لري، د هغې په زړه کې د دې خبرې تصدیق پروت وي چې رب العالمین جل جلاله په حقیقت کې مې یو منلی دی او یو دی. قل هو الله احد ترجمه یاد لري په خپل ذهن کې. دویمه دا ده وعلى ربهم یتوکلون، او په خپل رب باندې توکل کوي. نو د مؤمن دویم صفت دا شو چې دی به په رب العالمین جل جلاله باندې متوکل وي، دی به داسې عقیده لري. رسول الله مبارک فرمایي دی به داسې عقیده لري د الہ العالمین جل جلاله په ذات باندې به داسې تکیه لري، دی به فکر دا کوي چې ما سره څومره روپۍ نغدې پرتې دي، د دې نه هېڅ هم نه کېږي چې رب العالمین جل جلاله ما ته څه لیکلی وي، اما قبره ته رارسېږي. دې ته توکل وایي. د دې وجې نه رب العالمین جل جلاله بل ځای کې فرمایي ومن یتوکل علی الله، چا چې توکل پر رب العالمین جل جلاله باندې وکړه، فهو حسبه، دا الله تعالی هغې دپاره کافي دی، دا الله ورته کافي دی. بیا نور دنیا باندې بیا څه کوي؟ نور دنیا ته بیا ضرورت نشته. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، او بل د مؤمنانو صفت دا دی هغه کسان دي مؤمنان یجتنبون چې ځانونه ساتي کبائر الاثم د لویو ګناهونو نه، یجتنبون چې اجتناب کوي یعنی ځانونه ساتي کبائر الاثم د لویو ګناهونو نه، د لویو ګناهونو نه ځان ساتي. والفواحش، او د فاحشو کارونو نه ځانونه ساتي. د لویو ګناهونو نه څنګه ځانونه ساتي؟ حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ یو غلام ساتلیو، هغه غلام به روزمره مزدوری کوله، بیا به حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ته راوړله. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ مبارک به د هغې نه خوراک کو، ځکه د غلام ګټه د بادار د پاره جایز ده او د بچی ګټه د پلار او مور د پاره جایز ده. صدیق اکبر صاحب خوړه. یو ورځ په ورځو کې غلام ورته وایي اے صدیق اکبر رضی الله عنک، نن چې دا کمې پیسې مې راوړې وې او په دې باندې مونږ خوراک وکړه، آیا تا زما نه پوښتنه کړې وه چې دا ما په څه باندې ګټلي وو؟
صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ستا ګټه ما د پاره حلال ده نو پختنه ولې وکم. صدیق اکبر صاحب ته غلام فرمایي، غلام ورته وایي چې ما د جهالت په دور کې یو خبره رجمن بالغیب کړې وه، یو سړي ته مې ویلیو دا کار به داسې کېږي، ځان نه مې ورته ویلیو، په هغې باندې زما علم نو، خو هسې هوایي خبره مې ورته وکړه. هغه سړی لاړ، محفل ختم شو، زما د خبرې مطابق کار رب العالمین جل جلاله که حالن کې ما حقیقت نو ویلی، ما د ځانه ویلی، تربیتي غوندې خبرې مې وکړې لکه دا بعضې مداریان چې کوي د ځانه خبرې کوي. نو هغه سړی ما سره مخامخ شو، ما ته ویل ستا خبره خو حقیقت وه، ته خو د انعام قابلې. ما ورسره شرط هم لګولی و چې که داسې شو نو بیا و پیسې راکوې. هغې سړي ما ته وویلې او مغسې شوه، خبره ستا قوي راغله نو ما ته پیسې راکړلې چې دا پیسې واخله، دا ستا حق په ما باندې. نو ای صدیق اکبر، یو خدا خبره ما غلطه کړې وه، دویم د شرط پیسې وې، نو شرط پیسې هم صحیح نه دي او په دې باندې تا خوراک وکړم. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته فرمایي، وی تازما په دې مال کې د شک او شبهې یو طریقه جوړه کړله، خپله ګوته راواغستله، په خپل ستونه کې واچو او زورونه کوي. غلام ورته وی ولې وی چې دا څه مې خوړلي دا بیرته واړوم، زړه مې بد شي. همغه وه چې څه یې خوړلي و هغه یې بیرته واړول. علماء کرام وایي دې کې خو غلطي د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه نه وه، ولې داسې کار وکړ؟ وای سیدا چې دا مال د دې دپاره حرام نو، مګر شبهه د حرامو پکې راغله. د صحابه کرامو درجه ډېره جګه ده، هغه ځان د هغې شیانو نم ساتي چې کم کې شبهه ده. نو مؤمنانو صفت کې یو دا راغی، والذین یجتنبون کبائر الاثم. مؤمنان هغه خلک دی چې ځانونه د ګناهونو نه ساتي، د لویو ګناهونو نه. دا خو واړه دي، لوی ګناهونه خو پرېږده. یو صحابي دی، هغې ته یوسف هذه الامه وایي، دومره ښایسته حسن ورته الله ورکړی و لکه یوسف علیه الصلاة والسلام. امام نووي رحمه الله فرمایي هغه چې به همیشه ګرځېده په مخ باندې به څادر اچولی و. د هغې نه ډېرو ښځینه او د زنا مطالبه کړې وه، مګر ده به انکار کو. بیا د دې دپاره ځان سره یو ملګری ګرځو، دویم دې دپاره به یې ګرځو چې ما نه څوک دا مطالبه ونه کړي، زما د ملګري نه به شرمېږي، حیا به ورځي. یو ورځ په ورځو کې میداني جنګ کې ملګری د دې سره په خیمه کې یو ځای دی. ملګری ورته وایي چې زه ځم ډوډۍ پسې ځم، ډوډۍ راوړم د خوراک دپاره. دی ورته وایي ګوره د الله نه وویرېږه، ما یوازې مه پرېږده. او زه راځم. صحیح ده. هغه چې کله ډوډۍ پسې لاړه، دغې وخت کې یوه زنانه راغله، د دغې خیمې پرده یې پورته کړه، ورته وایي چې ما سره یو ځل زنا وکړه، دا مې د ژوند ارمان دی، ستا باندې مین یم. دغې صحابي سرښکته کو، کریکه کړه، چغه کړه. نور ملګري چې راتله، زنانه لاړه وتښتېدله، په سر باندې څادر اچولی. ملګری راغی، کله چې ملګری راغی او سر باندې لاس کېښود، صحابي بیا چغه کړه، وی ولې جاړې؟ ما ویل که هغه زنانه وه. ورته وایي د الله بنده، ما درته ویل ما یوازې مه پرېږده، ګوره همغې نه چې ویرېدم همغه راغله. نو دې صحابي بیا جړلې. ملګری ورته وایي چې ولې جاړې؟ خو یوه قصه وه پېښه شوه ولاړ. او ورته وایي نه زه ویرېږم په دې باندې، جړه په دې باندې راځي چې الله داسې حسن ولې را کړی چې ما نه خلک د زنا مطالبې کوي. یجتنبون کبائر الاثم، ځان د ګناهونو نه ساتي، داسې تقوا پکاري. همونږ چې اکثره خلکو ته وایي چې صحابو ته نشي رسېدلی، هغه دغسې وجوهات دي. بیا ورپسې وایي والفواحش، او د بدو کارونو نه ځانونه ساتي. فواحش بې ځایه خبرې یا بد اعمال، د دې نه ځانونه ساتي. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، او کله چې دوی په قهر شي نو بیا یو بل ته بخښنه کوي. کله چې په قهر شي نو بخښنه کوي، کله هم چې په قهر شي بخښنه کوي. دا اوس ښه صفت دی ډېر، ځکه زمونږ استاد خو چې کله غوسه شي نو بیا مغفرت پیژنو نه، په هغې وخت کې بخښنه. صحابه کرام چې به کله په قهر شو بخښنه به یې کوله.
حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ مبارک یو وینځ ساتلې ده. وینځ نه اوبه غواړي ماته اوبه راوړه. وینځ چې اوبه راوړي نو پخې نخلي هغه جام راځي د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ په خولې مبارک باندې لګي، شونډه شکیږي او د هغې نه وینه روانېږي. دغه وخت کې چې دا وینځه ګوري امام حسین رضی الله تعالی عنہ په قار دی. دا وینځه د قرآن عظیم الشان یو آیت شروع کوي، والکاظمین الغیظ. مومنان هغه خلق دی چې غصه ختمي، خپل غصه خوري. حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ ورته فرمای ما وبخلې. والعافین عن الناس. الله ورپسې فرمای نیکان هغه خلق دی چې دوی با معافیم کوي خلکو ته. ورته وایي چې د دې ګناه بخنه مې درته وکړه او څه درته وایم هم نه، په قارېږم هم نه. او وینځه ورپسې وایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. الله تعالی د داسې نیکانو سره مینه کوي. امام حسین رضی الله تعالی عنہ فرمایي وینځې ته زه د الله په نوم باندې مې آزاده کړې. واذا ما غضبوا هم یغفرون. کله چې په قار شي بیا بخنه کوي. امام بخاری رحمت الله تعالی علیه کتاب لیکي، یو وینځه دا وینځه توای ما ته اوبه راوړه. وینځه اوبه راوړي. امام بخاری رحمت الله علیه لاس کې قلم دی او کم بوتل کې چې سیاهي اچولې ده هغې کې قلم وردن نه کی او بیا لیکل کوي. دغه وینځه راغله او د دې قلم دا سیاهي چې په کم بوتل کې پروت دی دا په لغته ولګېد سهوه کې. امام بخاری رحمت الله علیه ډېر په قهر ورته وکتل. نو هغه وینځي چې کله امام بخاری رحمت الله علیه ته وکتل چې په قار دی، نو هغه وینځه ورته وایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. د مؤمنانو دا صفت دی چې بخنه کوي. امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي زه د الله په نوم باندې مې آزاده کړې. وینځه ورته وایي وا امام بخاری رحمه الله عجیب کار دی وکړه، ما در سره بدی وکړه او تا د هغې مقابل کې ما سره نیکي وکړه. ولې؟ وای تا چې دا کومه بدی وکړله نو دې سره د شیطان خوشحاله که، ما چې کومه نیکي وکړه شیطان مې خفه که او رحمان مې خوشحاله که. داسې اخلاق پکاري. و اذا ما غضبوا هم یغفرون. بیا ورپسې فرمایي رب العالمین جل جلاله والذین استجابوا لربهم. مومنانو یو صفت دا دی چې دی د رب العالمین جل جلاله د احکام قبلونکي دي. استجابوا لربهم. الله چې سوایي دوی قبلی. د رب العالمین جل جلاله حکم ته وړاندېوالی ورکوي په خپل خواهشاتو باندې. د دې زړه که یو شی وی مګر د الله حکم چې راشي نو بیا ورته منقاد شي، غاړه کېږي. دا د مؤمنانو صفت دی. علماء کرام لیکي د یو صحابي خور ته د هغې اوښې طلاق ورکه، یعنې خپله ښځه طلاق کړله. کله چې دا خور راځي ورور کرا نو ورور قسم کوي چې زه به بیا دغه ښځه یعنې خپله دغه خور دا به زه ورنکم دې مخکیني خاوند ته. څه وخت بعد هغه خاوند راځي، هغه بیا ورته جرګه رالیږي. دغه جنۍ بیا غواړي، دغه زنانه غواړي چې زه دې سره خپل وخت تېرول غواړم. د دغه ښځې ورور هغه قسم کوي چې زه به ورته خپله خور ورنکم ځکه یو ځلې طلاق ورکړی دی. آیت راغی رب العالمین جل جلاله فرمایي تاسو مه منې کوئ هغه زنانه چې هغې د مخکیني خاوندانو سره بیرته نکاح ته تیارې وي، مې منې کوئ. ذالکم ازکا لکم واطهر. دا تاسو د پارم پاکي ده او دې د پارم پاکیزګي ده. صحابي نه وایي چې زما د خواهش خلاف د آیت راغی. صحابي خپل طرف نه سوال جواب لیږي، خپل مخکینی اوښې ته وایي رایشه چې بیا درته خور په نکاح باندې درکم. ولې؟ وایي د رب العالمین جل جلاله حکم راغی. الله اکبر. دې ته د اله العالمین جل جلاله حکم ته غاړه کېښودل وایي. والذین استجابوا لربهم. هغه کسان چې قبول والی کوي د خپل رب العالمین جل جلاله د حکم. مونږ تاسو ځانون ته مسلمانان وایو که نه؟ باید چې د الله حکم خو ومنو. خیر دی که یو خبره زما ستا د خواهش نه خلاف راځي، زما ستا د طبیعت نه خلاف راځي، خیر دی
د الله حکم ته مخکېوالی ورکو، د الله حکم به منو، په دې به موږ نه زموږ رب خوشحاله شي. بل صفت دا دی واقاموا الصلاة ومونځ قایموي، وامرهم شورا بینهم. د مؤمنانو بل صفت دا دی چې خپلو کې به مشوره کوي په یو خبره. کله کور کې یو کار کوي یا بیرون یو کار کوي، مشوره کوي، مشوره کې خیر وي. وامرهم شورا بینهم، په کار خپل کې مشوره کوي. د دې وجې نه علما وایي چې خلک عقل د کم عقلو نه یادوي. مجلس کې چې کم عقل یو کارو کې عقل من وي دا کار زه نه کوم ځکه هغه پې هم او شرمېده، بیا سبا زه هم پې شرمېږم. نو عقل د کم عقل نه یاد کړه. که څومره ښه عقل لري مشوره وکړه، سنت دی، د الله حکم هم دی. وامرهم شورا بینهم، که ته ډېر عقلمند دی خو بیا مشوره کوه. د مثال په توګه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته رب العالمین جل جلاله چې کوم عقل ورکړی و د هغې مشورې ته ضرورت نه و، ځکه چې هغې ته پاره خبره کې به جبریل علیه الصلاة والسلام راغی، مگر الہ العالمین جل جلاله رسول الله مبارک ته فرمایي فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر. دې صحابو ته بخنه کوه او د رب العالمین جل جلاله نه ورته بخنه غواړه او د دوی سره مشوره کوه، ځکه د دې مشورې کولو سره دوی هم خوشحاله کیږي. او موږ ته یو طریقه د سنت هم پاتې شوه. نو که ډېر هوښیار خیر دی مشوره وکړه، د چا سره مشوره وکړه، دې کې به ستا دپاره خیر وي. دې وجې نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مبارک په دور خلافه کې د هغې دور کې یوه کونډه وه چې د هغې خاوند کله چې د دنیا نه لاړ نو دا کونډه پاتې شوه. 2 کاله پس دغه زنانه حامله داره شوه، حمل یې واغسته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته خبر راغی چې دغې زنانه زنا کړې ده، ځکه چې خاوند یې نشته نو حمل یې د کم ځای نه واغست. عمر رضی الله تعالی عنه مبارک حکم وکړ دا زنانه به سنګساره و، ځکه خاوند یې نشته، اولاد د کم ځای راغی. په دغه مجلس کې حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ مبارک ناستو او ورته وایي چې یا امیر المؤمنین ولې سنګساروې؟ وایي حامله داره شوې ده، ګواهي پې باندې پیش شه د زنا. دې کې بیا د ګواهانو ضرورت نه وي، خپل نفس د دې ګواهي کوي چې هلته دننه معصوم دی. حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي زنا چا کړې ده؟ وایي ښځې. وای ته چې دا زنانه رجم کړې نو د دې په خېټه چې دا کم معصوم دی د هغې جواب رب العالمین ته څه شی ورکړی؟ حضرت عمر صاحب دا خبره ډېره عجیبه وګڼله. وایي نو څه وکړم؟ وایي تر هغې پورې ورته انتظار وکړه چې تر څو پورې دغه معصوم دنیا ته راشي، د هغې نه بعد چې دا د خوراک شو نو بیا دغه مور د سنګسار کا. عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي که چېرته څوک فقه زده کول غواړي نو د حضرت معاذ ابن جبل نه دې یاد کړي. ما نه خو ډېره لویه خطایي کېدله، مګر معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ د دې خطایي مخنیوی وکړه. نو که ډېر لوی سړی مې مشوره وکړه. عمر صاحب څوک دی؟ 22 آیاتونه د دې په خبره باندې قرآن کې نازل دي. د چې څه ویلي الله تعالی په هغې باندې حکم کړی همداسې وکئ. عمر رضی الله تعالی عنہ مشورې ته ضرورت لري. هغه به ځان سره ابن مسعود صاحب ګرځو، ابن عباس صاحب به ګرځو. چا ورته ویل ولې وي دا ما ځان دپاره ساتلي چې کم کار کوم دوی سره مشوره کوم. وامرهم شورا بینهم، او د مؤمنانو بل صفت دا دی چې دوی مشوره کوي خپلو کې. ومما رزقناهم ينفقون، او د هغې مال نه چې موږ دوی ته ورکړی دی ينفقون خرج کوي، د الله په لاره کې خرج کوي، یعنی بخیل نه. د مؤمن صفت دا دی چې بخیل به نه. نو مونږ تاسو ته پکار دا چې د بخل دا کم صفت چې دی مونږ تاسو د وجود نه لري کو، د الہ العالمین جل جلاله د رضا دپاره صدقه او خیرات ورکو. بعضې وخت کې سړی شماري 100 روپۍ دا واخله او 200 دا واخله، بیا چې کله میاشت تیر شي اخر کې وایي 3000 روپۍ مې زه خیرات ورکړی. شماره مه، صحیح ده، جایز دی که ته په شمار هم دغه پیسې ورکې، مګر رسول الله مبارک فرمایي که چېرته یو انسان بلا حسابه د الله د رضا دپاره خرج کوي، الله به بلا حسابه بې حسابه نیکۍ ورکوي. که څوک حساب سره خرج کوي الله تعالی به ورته حساب سره نیکۍ ورکوي. نو ګټه دویم کې ډېره ده که نه؟ بې حسابه د الله تعالی سره ته ولې حسابونه کوې؟ زیات خرچه کوه.
د خپل وس مطابق تسم نه ځان محتاج کې مونږ تاسو د مسجد کې خبره یاد شي چې مسجد جوړیږي پیسې واچوي ګورو جیب تلاش کو پیسې وباسو شلګونه می غم نه چولې وې لسر په نشته ماته نه لرو معاف کا صاحب کچیر ته جمعې په ورځ باندې چاندا په مسجد کې کیږي د مسجد د پاره نو ام ګورو چې جیب کې ماته روپۍ وې ډېره خداو کنه او کچیر ته یو میدان کې کینا سیدلو ډمانو نو بیا د پیسو حساب نشته دا ولی وجدا د چې شیطان په مونږ باندې ډېر زور کړی دی او ډېر کار کړی دی چې هغه سره مونږ د هغې ملګري جوړ شوي یو نو په وخت د ګناه کې زمونږ حساب ته پام نه مګر په وخت د نیکو کې بیا حساب ته پام خیر دی وی 10 روپۍ هم ډېر شی دی صحیح ده چې الہ العالمین جل جلاله مونږ ته محتاج نه دی مګر الله تعالی خو زموږ ستا ایمان معلوموي که نه چې زموږ ستا ایمان څومره دی نو رب العالمین جل جلاله دیو کی چې دغه سه اعمال چې قران عظیم شان د مؤمنانو په صفاتو کې بیانای الله دې مونږ تاسو کې راولي او رب العالمین جل جلاله دې مونږ تاسو په دې باندې عاملین وګرځي گرد د اسلام چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده څخل مدینه ده سنگر د اسلام څخل مدینه ده سنگر د اسلام چې د هجرت او جهادونو مجموعه ده څخل زمونږ اولنۍ اوریدونکي چې اړیکه نیولې وه نازو خور وه له ارزان قیمت نه او پښتنې تقریبا چې ټول د شرعي په اصول کې دننه وي اوله پښتنې دا کړي چې هغه ګناه کمه ده چې توبې سره هم نه معاف کیږي علما لیکي داسې ګناه نشته چې هغه د توبې سره معاف نشي مگر منگو تاسو که قرآن شریف وایو قرآن شریف کی یو گناه الله یادی ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء الله وای چې زه شرک نه بخم د دین غیر هر گناه بخم که زما خوښه شي خو دغه شرک هم که څوک توبه وباسي الله یې بخي نو د دې آیت دروینا علما کرام لیکي چې گناہ کا هر څنګه الله یې بخي مگر یو موضوع شته د چې هغې باندې بعضې علما کرام تاویږي د علم د زیاتوالي دپاره به دا خبره وکړو چې هغې ته بې ادبي د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم وایي دې کې زمونږ فقهای کرام هم دوه رایې لري څوک وایي چې که چا پیغمبر ته کمزا وکړه او یو سړي الله ته کمزا وکړه نو وای چې دا د الله په ذات کې چا دغه کنزا کړی په شان کې د دې توبه قبوله ده او د پیغمبر په شان کې چې کمزا کړی دا قبوله نه ده دا د دې توبه نه قبلیږي ولې وای د الله په ذات کې چې کمزا کړی د الله شان جګ دی مګر د الله ښځه نشته د الله مور نشته نو دا یوایي خبره کړې او د پیغمبر علیه صلات وسلام بیبیان هم شته او مور بیبي هم شته نو هغې ته یقینا د زړه نه دا بېادبي کړې ده نو وای دغه انسان د دې توبه نه قبلیږي یو قول د علماو دغسې شته نور عام جمهور دا وایي چې هر قسم ګناه چې وي الله تعالی یې معاف کوي دویمه پوښتنه دا وه چې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د مور او پلار په اړه معلومات او دویمه دا چې دی سویم اولاد د دوی نور اولادونه نه دي شوي ښه دا د حضرت آمینی بیبي هم دغه یو اولاد دی او د حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلار دی دا غیم د یو اولاد دی ځکه د نبی اسلام پلار په ځوانۍ کې تللی او دغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مور په نفس باندې د پلار نه 6 میاشتو په عمر پاتې دی بیا چې کله د 8 کالو عمر ته ورسېد نو مور بیبي دنیا نه لاړله 6 کالو عمر ته د 8 کالو عمر ته چې ورسېده نو نیکۍ عبدالمطلب صاحب د دنیا نه لاړ دغه د واده نه بعد بیا بل کاکا ابو طالب صاحب چې ورته وایي د حضرت علي صاحب پلار دی د دنیا نه لاړ
نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مور پلار په حق له دغه لړ معلومات. د مور نامه بیبي آمنه ده او د پلار نومي حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه ده. احترام د مور او پلار د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر لري، ځکه دا زمونږه د ایمان تقاضا ده چې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مور او پلار سپکواله بنه کوي. دریم وی چې قرآن عظیم الشان نزول یو ځای شوی دی که جدا جدا. خور کې تاسو ته به یو مسله په ذهن ته راغلی وي، شک بم پکې راغلی چې قرآن شریف کې الله وی انا انزلناه فی لیلة القدر، منګه دا قرآن په شپه د لیلة القدر نازل کړی. نو تاسو به دغه آیت لیدلی. اصل کې دغه ده چې د قرآن نزول دوه رقمه شوی دی. یو نزول د عرش معلا نه اول اسمان ته دی، نو دا په شپه د لیلة القدر راغلی دی. دغه شپه کله ده؟ نو اتفاق د علماو په روجې کې چې کومه شپه وي د لیلة القدر په هغې باندې راغلی. یو قول پکې د شعبان د 15مې شپې هم شته چې تفسیر قرطبي او ابن کثیر دوانو ذکر کړی، خو راجحه دا ده چې دا په روجه کې چې کومه شپه د لیلة القدر راځي دا هغه ده. نو په دې شپه باندې ټول د بیت العزت دغه نه د عرش معلا نه اول اسمان د دنیا ته راغلی. بیا د اول اسمان د دنیا نه پر رسول الله مبارک باندې په 23 کالو کې مکمل شوی دی قرآن. نو قرآن آیتن هم راغلی دی، یوه کلمه هم راغلی ده او صورت هم راغلی، صورتن هم راغلی. دا د قرآن عظیم الشان د نزول په اړه معلوماتو. څلورمه پوښتنه دا وه چې په زړه کې د ګناه کولو اراده وکړي او بیا هغه ګناه وکړي، خو په دې نیت یې کړی چې زه دا ګناه کوم بیا توبه وباسم. نو دا اراده خو صحیح نه ده، ځکه د خدای الله سره لیکل نه دي کړي چې خدای ما ته به دونه صبر کوي چې زه ګناه وکړم او بیا مې د هغې نه بعد مړ که توبه به وباسم. دا غلطه ده. او عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا ډېر قمقل سړی دی دا انسان چې د ګناه کوي په دې اراده چې توبه به وباسم. دا ډېر قمقل سړی. او عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي چې دا انسان د بدبختۍ دپاره کافي دی چې دی د توبې په نیت باندې ګناه کوي. اراده لرم توبه به وباسم، خیر دی. بعضې خلک هم داسې ورته نسوار مه کوه، وایي خیر دی چې کله سپین ږیري شي به توبه وباسو. ولکه غلا مه کوئ، لا خو ځوانان یو، مونځ وکوئ، لا خو دې وخت کې ځوان یم، نو اوس مې خیر دی پرېږدی بیا چې کله سپین ږیری شم. دا مونځ ورته د سپین ږیرو خلکو او د اوزګارو خلکو کار ښکاري. څوکل مدینه دا سنگر د اسلام، خو بیا هم که توبه وباسي الله یې توبه قبلوي. پنځمه پوښتنه دا وه چې ګناهونو نه توبه وباسي ګناه بیخي ختمیږي که نه؟ او رسول الله مبارک فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. یو انسان چې د ګناه نه توبه وباسي او په صدق زړه سره داسې پاک شو د ګناه نه ده چې دا ګناه بیخي کړی نه. میرویس جان ورور پوښتنه کړې وه، د کابل نه اړیکه نیولې وه چې 4 ځله قرهو باندې قرآن شریف ختم ثواب شته که نه؟ په 3 ځله دی. تعدل سلسل قرآن چې ورته وایي، په 1 ځل ویلو د 10 سپارو ثواب دی، په 2 ځله ویلو باندې د 20 سپارو، په 3 ځل د 1300 سپارو. دویم پوښتنه دا وه چې رب اشرح لي صدري، دا که څوک ووایي الله یې دعا هم قبلوي او ذهن هم الله تعالی فراخوي. ذهن باره کې ډېر مشهور دی، د ډېرو علماو اقوال دي. او د دعا قبلېدو باره کې هم خو دې کې خو څه شته نه، خو که دغه صفت را واخلو چې رب یې پکې دی نو کېدی شي الله تعالی قبول کړي. نادیه خور کې پوښتنه کړې وه، له قندهار نه اړیکو نیولې وه چې کاکا لور مې وه او یو هلک سره یې لار وغواړي چې نکاح ورسره وکړي. دا پوښتنه چې په یو طریقې باندې وشي دا به ښایي، چې داسې وویلی شي چې د کاکا زوی مې یا لور مې یو هلک یې خوښ دی او هغې سره نکاح کول غواړي، نو دا به ښه طریقې وي چې دا لار ټکی ته لرې شي، نو دا به ښایي. که نه دواړه یو شی دي، خو نو چې اوس غواړي نکاح ورسره وکړي نو صحیح ده، که نکاح ورسره کوي خو چې په سنت طریقې باندې صحیح ده هغه راشي ویې غواړي، نو په دې کې څه مشکل نشته. بل وی اسانه دعا راته وښیه چې الله تعالی دعا مې قبول کړي. نو قرآن شریف دم یاد نه دی خور کوي او دغه دعا هم نشي ویلی، نو زه به اوس دې کې څه ووایم؟ خو زه به درته د الله په نومونو کې یو نوم وښیم، هغه ووایه یا فتاحو، او دعا وکړه او د شپې تهجد کې الله نه وغواړه. د ورځې 1500 دفعې به وایي یا فتاحو.
بل وی چې په دې دنیا کې څوک خوښ وي هغه دنیا کې ورسره نکاح کولی شي که نه و که هغه هلک نه وي الله به د هغې په شکل ورته خاوند ورکړي. عایشه خور کوي پوښتنه کړې وه چې پروس کال مې روجې خوړلې دي اوس یې ونیسم نیولی شم که نه یا وروسته د فرضي روجو نه ونیسم؟ ستا خوښه ده خور کوي قضایي روجې که اوس نیسي او که معطل ورته کې چې روجه تیره شي روجې نه بعد یې ونیسي نو هېڅ مشکل پکې نشته دی. کولی شي چې دا قضا روجې د دې فرضي روجو نه بعد یې ونیسي، څه مشکل پکې نشته. حمیده خور کوي هغه پوښتنه کړې وه چې بعضې خلک وایي مریضۍ کې لاسونه سره کول دا نه دي په کار، ځان نه لګیا دي، هېڅ خبره هم پکې نشته. البته نوکانو پورې رنګ لګول په هر وخت کې بندي، خو چې کله اودس وشي که بیا پورې شي او بل اودس ته بیا لرې کوي، خو دونه ضرورت به څه وي ځان قدم ته چې لرې که او پورې که او که دا چېرته په دغه باندې وشي په نکریزو باندې نو صحیح ده خیر دی، بیا څه خبره پکې نشته. دویمه پوښتنه دا وه چې مازدیګر آینه کې کتل خلک وایي چې تور پورې کېږي، بد کوي چې وایي ستا به ټول مخ خراب وي او تور به یې ته به نه ګورې آینې ته چې ولې په ما تور راځي، نو تور خو راغلی ته یا مخ تور شوی دی، دا د خلکو خبرې دي. ښه هر وخت کې چې ګورې آینې ته د الله حمد و ثنا وایه. بل وایي چې د سې شنبې په ورځ او د هفتې په ورځ باندې چې کالي ځان پورې ونیسي یا واده ته لاړ شي نو ګناه لري، بد کوي، هېڅ ګناه نه لري. ښه تللی شي واده ته هم تللی شي او د شریعت طریقې مطابق تیزي څه خبره نشته پکې. شیر افضل رور کامې نه موږ سره اړیکه نیولی چې جادوګر نه ځان ساتمه څنګه طریقې کې وساتم. واقع اوږده وه خو مسله هم دغسې وه د شپې چې ویده کېږي چارقل په ځان باندې وایه درې دفعې قل هو الله احد، 3 دفعې قل یا الکافرون، 3 دفعې قل اعوذ برب الفلق، 3 دفعې قل اعوذ برب الناس. الله تعالی به د حفاظت وکړي. تنها خور کې جلابات نه اړیکه نیولې وه چې خور مې بلوغ ته رسېدلې 12 کاله عمر دی، روجې ونیسي که نه؟ او نیولی شي، بلوغ ته رسېدلې ده، په ده باندې لازم ده چې روجې ونیسي او صحت هم ښه دی، بد نه دی. دویمه دا ده چې هغه دویم معلومات چې هغه پوښتنه کړې هغه ته به خپله معلومات دي، زه یې ویل دغه نه ګڼم، باعث د ادب نه ګڼم، نو ګناه پکې نشته، جایز دی، کولی شي، څه مسله پکې نشته دی. باقی مو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.